وروستیو کې د پاکستان هغه قاتلانه کړنې وې چې زموږ جلال آباد اړوند ګردي ګوس کونړ ولایت خوست ولایت کې واړه واړه ماشومان را شهیدان کړه. نو دې ظالمانه په کړنو په خلاف باندې د افغانستان ټول ملت راپاڅېده. ټول ملت همدغه غوښتنه ده په خپل د امارات اسلامي دولت باندې غږ وکړه چې موږ در سره ولاړ یو، موږ به در سره په هر سنګر کې ولاړ یو. همدغه پیغام د خپل امارات اسلامي مشرتابه ته چې موږ چمتو یو چې د امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ ودرېږو او د خپل دښمن نه بدله واخلو. نو موږ خو همیشه په سپېڅلي د الله په نوم باندې د جهاد او د په سپېڅلي حرکتونو باندې موږ دغه 40 ملکونو ته یو ماتې ورکړې، شوروي اتحاد ته بل ماتې ورکړې ده. موږ خو نړۍ ته دا معلومه ده، پاکستان ته معلومه ده چې موږ هر کار کوو په سبیل الله کوو، د خپل خاورې په خاطر، د خپل دین او د ناموس په خاطر باندې. هغه هېڅ هغه نه ورکوي، موږ پوهېږو په هغوی باندې، د هغوی دغه بېکاره کړنو باندې د افغانستان ملت اوس پوهېږي، انشاءالله پوه شوی دی.